بې پیلوټ الوتکو ته د طالبانو صبر په تمامېدو دی. دفاع وزارت وایي د الوتکو ضد توغندي اخلو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د دفاع وزارت ستر درستیز رویټرز خبري اژانس ته په خپله بېسارې مرکه کې څرګنده کړي دفاع وزارت د هیواد په بودیجه کې لویه برخه ترلاسه کړې او د اسلامي امارت هدف د دفاعي ځواکونو او د الوتکې ضد توغندیو وړتیا لوړول دي. د رویټرز څرګندونې له مخې د سې شنبې په ورځ دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت په خپلو خبرو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بهرنۍ بې پیلوټ الوتکو یرغل محکوم کړ. نوموړي په خپل دفتر کې یادې سرچینې ته ویلي اوسمهال د دفاعي ځواکونو شمیر 150,000 دی چې ټاکل شوي 50,000 نور هم ورزیات شي. د سرچینې د څرګندونو له مخې هغه د اړتیا وړ بودیجه کچه په ډاګه نه کړه. لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت وایي دفاع وزارت په بودیجه کې تر ټولو لویه برخه چې د افغانستان له مالیاتو ګمرکي عوایدو برابریږي. فطرت دا هم ویلي چې پر دفاعي هڅو له راڅرخېدو موخه د بې پیلوټ الوتکو او نورو یرغلونو پر وړاندې د افغانستان فضایي خوندیتوب دی. هغه وایي د الوتکو ضد توغندي د هر هیواد اړتیا ده. ټول هیوادونه د خپلې خاورې او هوایي حریم د بشپړتیا ډاډمنولو لپاره پرمختللې وسلې غواړي چې افغانستان هم له دې اړتیا سره مخ دی. نوموړي زیاته کړې له شک پرته افغانستان هم هڅه کوي چې هغه ترلاسه کړي. رویټرز په ډاګه کړي چې فطرت په دې اړه له بشپړو څرګندونو ډډه کړې چې چارواکي له کوم ځای څخه د دغو توغندیو د اخیستلو په لټه کې دي. ستر درستیز فطرت په دې اړه ویلي موږ د خپل فضایي حریم د ساتنې لپاره د هر لارې موندلو لپاره پوره هڅه کوو او د ترلاسه کولو لپاره خپل ټول وس کارو. دا چې له کوم ځایه به یې ترلاسه کوو دا محرم ساتو خو موږ یې باید ولرو. خو شنونکي وایي روسیې سره د طالبانو وروستیو اړیکو ته په کتو ښایي له یاد هیواد څخه توغندي ترلاسه کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.